نن درته د اختر د لمانځه طریقه د اختر د لمانځه نیت ښیم چې ډېر داسې خلک دي چې کله عیدګاه ته ولاړ شي د اختر لمونځ نیت یې نه وي زده، د اختر د لمانځه طریقه یې نه وي زده، د لمونځ په حالت کې یو خوا بلې خوا ته ګوري. نو ښه خبر دا ده چې دغه ویډیو خپله هم وګورئ، د اختر لمونځ یې زده کړئ او نور مسلمانانو ته هم ضرور د ثواب په خاطر باندې شیر کړئ، نور مسلمانانو ته ور ورسوئ، شیر یې کړئ د ثواب په خاطر باندې چې هغو ته هم دا معلومات حاصل شي. نو د اختر د لمونځ نیت چې دی هغه داسې دی چې نیت کوم د زړه د خلاصه لمونځ کوم 2 رکعته واجب د کشمي اختر په 6 تکبیر زاید سره اقتدا مو په دې حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را مخ مې پر لور د کعبه شریفه الله اکبر. چې کله نیت وکړي د نیت کولو بعد امام چې دی هغه 3 تکبیر وایي، 3 تکبیر وایي. نو چې کله امام 3 تکبیر وایي موږ به هم تکبیرات سره کوو. امام وایي الله اکبر، موږ به لاسونه اله کوو، بیا امام صاحب وایي الله اکبر، موږ به هم لاسونه پورته کوو غوږو ته، بیا به لاسونه اله کوو، بیا امام صاحب وایي چې الله اکبر. نو 3 تکبیر چې وویل د 3م تکبیر بعد موږ به لاسونه تړو. صحیح سلو. نو امام صاحب د 3م تکبیر بعد الحمدلله او سورت وایي او د هغه بعد بیا رکعت کوي. نو رکوع ته ځي، رکوع ته چې ولاړئ رکوع بیا د هغه بعد سجدې ته لاړئ، سجدې څخه چې کله بیرته راپورته سولو نو بیا امام صاحب چې دی الحمدلله او سورت وایي. چې کله 2م رکعت کې امام صاحب الحمدلله او سورت ویلې د سورت ویلو بعد امام صاحب چې دی بیا 3 تکبیر کوي. صحیح بیا الله اکبر، بیا موږ تاسو لاسونه پورته کوو غوږو ته او بیرته به یې کوو. 2م تکبیر کې بیا امام صاحب چې دی هغه لاسونه غوږو ته وړي بیا یې کوي. 3م تکبیر هم چې امام صاحب وکړي لاسونه غوږو ته ورسي بیا چې یې کوي د 4م تکبیر چې دی امام صاحب بیا ځي ورکوع ته. موږ تاسو هم د امام صاحب سره رکوع ته ولاړ شو. نو دا چې دا د امام صاحب سره موږ دغه لمونځ ادا کړي. چې کله د اختر لمونځ په امام صاحب سره موږ تاسو ادا کړو، ډېر خلک داسې دي چې هغه د اختر لمونځ وکړي بس بیا ځي کورو ته. حالانکه د اختر د لمانځه بعد چې کومه خطبه ده دغه 2 خطبې ویل کېږي، دغه 2 خطبې اورېدل چې دي دا واجب دي، دغه 2 خطبې اورېدل واجب دي. نو موږ تاسو دغه 2 خطبې هم اورو، نو د هغه ځای به ناستو انتظار به کوو. او د اختر لمونځ بعد چې کومې دعاګانې قبلیږي دومره زیاتې دعاګانې قبلیږي. د اختر لمانځه بعد ضرور دعاګانې وغواړئ د خپل ژوند لپاره، د خپل اخرت لپاره. موږ هم دعاګانې وکړئ، د خپل رشتهدارانو او خپل اعزا قریبان هم په دعاګانو کې وساتئ.